22 کلنه عادله څنګه په عبدالرحمن بدله شوه؟ سلامونه او احترامات مو ومنئ. په جلال آباد ښار کې یو روغتون کې تر جراحي عملیاتو وروسته یو کس چې تر دې دمه فکر کې د جلۍ د برعکس هلک ثابت شو. دغه عملیاتو ته افغان ډاکټرانو وروسته له هغه زړه ښه کړ چې باوري شول د 22 کلنې عادلې تناسلي اله د نارینه ده، خو جراحي عملیاتو ته اړتیا لري. د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکې چې عادله نومېدله او 22 کلنه وه، د کورنۍ او خپلوانو په نظر جلۍ وه او له جنسیت سره سمې ناسته ولاړه او ژوند کاوه. خو د نارینه ثابتېدلو تر عملیاتو وروسته د عبدالرحمن نوم ورته غوره شوی. په ننګرهار کې د انعکاس خبري رسنۍ د خبرو څانګې مشر شمس الرحمن شمس وویل چې د داودزي خصوصي روغتون د جراحي ډاکټرانو ورته د عبدالرحمن د عملیاتو څرنګوالی تشریح کړی. ښاغلی شمس وایي چې د ډاکټرانو په وینا د ناروغ نارینه تناسلي اله تر یوې نرۍ پوستکي لاندې ایساره وه او عادي حالات کې لیدل ګران ول، خو طبي معایناتو کې دوی تشخیص کړه. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي عبدالرحمن تر عملیاتو وروسته ویلي له پخوا په ځان پوه شوی و چې جلۍ نه بلکې هلک دی، خو په ټولنه کې شرم او بد اقتصادي وضعیت مخه نیولې وه او ډاکټرانو ته نشو ورتلی. د عبدالرحمن مور او پلار له سیمه ییزو رسنیو سره په مرکه کې خوښي څرګنده کړې. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پر جنسي مسلو غږېدل شرم بلل کیږي، نو ځکه ډېرې ستونزې ناویلې پاتې کیږي. په هر حال په ټولنیزو رسنیو کې ځینو لیکلي چې په ننګرهار کې په روغتون کې له جلۍ نه هلک جوړ شوی، خو کیسه داسې نه ده. له جلۍ نه هلک نه دی جوړ شوی، خو دا له پخوا هلک و، بلکې میرات مړی د پردې لاندې ورپټ و، هغه یې ورته رالوس کړی. په هر حال عبدالرحمن ته د نارینه مجردانو لیست ته ښه راغلاست وایو. او بل دا هم د خوښۍ خبره ده چې د هېواد دننه د جراحي تکړه ډاکټران مو پیدا کړي. په هر حال په تیر کې هم دغسې پیښې رامنځته شوې وې، خصوصا په ننګرهار ولایت کې. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ دا وه په ننګرهار کې د تازه پیښې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.